د کونړ ملي راډیو ټلویزیون ډیرو قدرمنو لیدونکو سلامونه او ښې چارې په دې هیله چې روغ جوړ او د ژوند په ټولو چارو کې بریالي واوسئ. قدرمنو دوستانو، د کرنې او مالدارۍ ریاست د اسلامیک ریلیف موسسې په همکارۍ باندې په کونړ ولایت کې د لسګونه کیلومتره په اندازه د کانالونو د پاکونې، بیا رغونې او ترمیم چارې پیل کړي دي. موږ د کونړ ولایت سرکاڼو ولسوالۍ ته راغلي وو او په دې ولسوالۍ کې په بېلابېلو سیمو کې سلګونه ځوانان چې دی تاسې ګورئ په کار کولو مصروف دي او د دې ولسوالۍ د کانالونو په پاکونه باندې چې دی بوخت دي. موږ به د دې ځوانانو سره غږیږو چې دوی ته د کار کولو څومره زمینه برابره شوې ده او د دې تر څنګ به له دوی اورو چې دوی څومره خوښ دي چې کانالونه یې پاک کېږي او د دې تر څنګ ورته د کار کولو مناسب فرصتونه برابر شوي دي. دوی نظرونه به راخلو او د چارواکو سره به هم خبرې کوو. په دې هیله یم چې تاسو مو هم تر پایه عملتیا وکړئ. زه د سرکاڼو د کلي او د دنیایي د کلي د خني بابا د کلي د ټولو کلو د دې ولې مشر دی راغلی او په زمین کې د دې دغه نه دولت نه موږ په دې خبره خوشحاله یو چې داسې کارونه موږ ته پیدا کړي. په زمین کې زموږ هم وله ووتله او په زمین کې د زراعت ځمکې خړوبه شوې. خو چې هر وخت حکومت خدای پاک مهربانه شي او دغه شان کارونه د موسسې نه موږ ډېر زیات مننه کوو، ډېر زیات خوشحاله یو چې دا دغه وکړي. خاوره ماوره د دې ولې نه پاکه کړو، دا زموږ والا د زراعت مخ په وړاندې لاړ. تقریبا 1.5 سل کسان دا پیره دي، 1.5 سل کسان بله پیره دي. موږ ته ویل چې 10 ورځې دې په دغه له ورکړه 300 کسانو ته هم زموږ ځوانان په کار بوخت شو. موږ ته موقع پیدا شوه، زموږ خپله والا پاکېږي. په دې خاطر باندې دغه ځمکه به ځمکه دغه کېږي او کېږي. نوم مې حمیدالله دی، د سرکاڼو ولسوالۍ اوسېدونکی یم. فلحال موږ په دې ویاله کې کار کوو. سهار 5 بجې راځو، د 1 بجې پورې کار کوو. ځوانان مو ډېر دغه دا بیکاره وو، د هغې په مقابل کې موږ ته 400 روپۍ راکوي. نو هیلهمند یو چې داسې موسسې نور هم راشي، هم مو ځوانان په کار شي، هم به زموږ ویاله پاکه شي، هم به زراعتي ځمکه خړوبه شي. نو دا ښه اقدام دی. د حکومت نه غوښتنه هم دا ده چې دا پروژې راشي او نور کارونه موږ. زه حبیب الله د سرکاڼو د ولسوالۍ اوسېدونکی یم. دلته پټي دي، ځمکې هم دي، دا وله ده زموږ. دا تقریبا 4 میاشتې د سقوط نه را په دې خوا دا بس اوس موږ ته کار زمینه برابره شوله چې بس دغه کار شو. دلته مزدوري هم پکې زموږ کېږي او بل دا پټي موږ سره زموږ دغه کېږي چې بس غنم جوار کرو ریبو بس دغې سره دغې اوسینو وي. نور بس خوشحال یم. تقریبا 1.5 سل کسان موږ دلته کار کوو او بس 400 روپۍ موږ له بس ډیډي راکوي. دلته بس د ورځې بس ټوله ورځ کارونه چې موږ ته پیدا شي. موږ بېروزګار یو، ځوانان ټول بېروزګاره دي او بس دا ځمکې به هم خړوبه شي، اوبه به راشي په دې وله کې. دا اوس کارونه دي، دا ټول بس همدغه شان دي. حکومت نه ډېره مننه او بس موږ ویو چې نور دې خدای قایمه کړي ښه شي. حسیب الله د کونړ ولایت سرکاڼو ولسوالۍ اوسېدونکی. الحمدلله د کار زمینه هم برابره ده. د 1 بجې پورې کار کوو او 400 روپۍ دیډي راکوي، 400 افغانۍ دیډي راکوي مزدوري. د کار زمینه هم راته برابره شوې ده او دا پټي مو سره ویشو. دا کار هم روان دی انشاءالله چې 1.5 سل کسان بس پکې کار کوو، مصروفه شو. موږ د حکومت نه هم دا مننه کوو چې باید داسې دا رقم کارونه باید موږ ته نور هم را برابر کړي، زمینه برابره کړي او موږ پې مصروفه شو. دا خلک هم بېروزګاره دي، ټول غریبانان به سر سړی څوک په کورونو کې دي. د کار زمینه برابرېږي او د خلکو مشکلات هم حل کېږي ورسره انشاءالله. چې موږ د حکومت نه دا مننه کوو، کور دی وداني بس انشاءالله چې باید موږ دپاره داسې نور هم زمینه برابره کړي. ټول ځوانان بس بېروزګاره دي، کارونه نشته، روزګارونه نشته دي. زما نوم سعدالله دی، د کونړ ولایت د سرکاڼو ولسوالۍ اوسېدونکی یم. دا پروګرام د ولې دی چې موږ پکې کار کوو. دا 1.5 سل نفر دي موږ دلته او په دې بدله کې موږ ته 400 افغانۍ راکوي. دا پروګرام چې دی زموږ دپاره ناکافي دا ده چې دا موږ 10 ورځې شیفت لرو، ځوانان ډېر دي، ټول بېروزګاره دي او غواړو چې دا پروګرامونه نور هم زموږ دپاره زیات شي. نوم مې سلیمان حکیمي دی، د کونړ ولایت د سرکاڼو ولسوالۍ اوسېدونکی یم. فعلا زموږ په دې کلي او علاقه کې چې دی د ولۍ کار شروع شوی، ځکه ځوانانو ته یې ډېره زمینه د کار برابره کړې ده. زموږ او زموږ د ټولنې لپاره ډېر اقتصادي دی، ځکه موږ ته مشکلات د اوبو اسانېږي او د کېږي پټي هم تیاوي کېږي. د هغې تر څنګ کې ځوانانو ته د کار زمینه برابره شوې ده. د بې ځایه د کار په ځایدونه دغه شي یو څه فقه او اندازه دیړي ورته هم ورکول کېږي. دې پروژې تقریبا
دا څلورمه ورځ روانه ده چې موږ ته 400 افغانۍ دیاړي راکوي. څنګه چې ډېر ځوانان په دغه کې مشغول شوي دي، داسې بې ځایه ګرځېدو دغه نه چې دي دا ډېره ښه ده. چارواکو څخه مو دا غوښتنه ده چې داسې پروژې دې لا ډېرې شي او موږ ته نور ډېر هم توجه وکړي، ځکه چې ځوانانو ته به د کار زمینه برابره شي. او لکه مثلا استنادي دیوالونه دي، کوڅې دي، دا پروژې چې زموږ دپاره ډېرې ګټورې دي. بل زموږ ځوانان او سپین ږیري او مشران چې دي همداسې ګرځي، هغوی به دې بېوزګارۍ څخه وزګار شي او مصروفه به شي، تر څو په ټولنه کې فساد او دغه نه رامنځته کېږي. نوم مې نثار دی، د کونړ ولایت د سرکاڼو ولسوالۍ اوسېدونکی یم. ډېر ښه اقدام دی د دې مؤسسې یا د دې جنرال د خلکو، ځکه چې دا ډېرې ستونزې لري چې دا وله ډکه شي، هلته اوبه ډک کېږي او هلته ولش کېږي چې مخکې ورځو کې هلته ولش کېدلې وه، د خلکو فصلونه تږي وو، یعنې د بیخي ډېر ځای شکولی وو. نو بیا د دې ولې میراب یا قادر د په مرسته باندې خلک راټول شو، هغه ولې په یعنې جمعه یا یوه نیمه جمعه وخت یې ونیولو چې هغه ولې بېرته جوړه کړله. بل چې دی سیلابونه راځي په دې ساحو باندې، یوه ګټې دا دی چې دا ولش کېږي، اوبه ډب کېږي، دا وله به ازاده شي، اوبه به پکې ازادې ځي. او بل چې دی دې ته چې دی ډېره چټلي جوړوي، بل چې دی دې کې لیګانې دي، اوبه پکې ولاړې ماشي او دا شیونه دغه کوي چې بره اوبه ډب شي، اوبه نه راځي، دلته اوبه ډبي، نو ډېرې مریضیانې ترې منځته راځي. ګټور خو ډېر تمامېږي، ځکه په دې ساحو باندې اوس شوله نه کرل کېږي، هم د دې مشکل دغه باندې چې دلته اوبه ځای ته نه راځي، هلته اوبه خټه ولوېږي بیخي بې د اندازې نه ډېر. نو دلته د چې دی بس دا شوله بیا ډېره چې دا پاکه شي، نو اوبه به په صحیح طریقه باندې راشي، دلته به خلک شولې وکړي، ډېر حاصل به لاسته راوړي. دلته چې دی ډېرې ځمکې شړې شوې هم د دې دغه د لاسه، ځکه چې د دې خلکو داسې دغه نشته دی چې دا وله پاکه کړي. بل چې دی هغه میراب چې دی کسان راټول کړي، خو هغه هم ډېر داسې نه پاکېږي. دا یو ښه اقدام دی د دی چې دا ولې پاکه کړله. د حکومت نه مې دا غوښتنه دی چې دا وله پخه کړي، چې د شلېدلو او د دغه نه وژغورل شي، پټي به پردي ونیسي، ورانې جاړې نه کړي. او بل چې دی د سرکاڼو ولسوالۍ ځوانانو ته یو کاروبار برابر کړي چې دا چې دی وزګار ګرځي. زه نور محمد یم، د اسمار ولسوالۍ اوسېږم، دلته سرکاڼو ولسوالۍ کې اوسېږم. دا کوم پروګرام چې دلته راغلی دی، کومه برنامه موږ ټول د دې نه ډېر خوښ یو، ځکه چې دغه ویالم پاکېږي. تاسو وینئ دا خلک لګېږي، ټول غریبانان خلک دي، دا هم پکې په روزګار دي، او موږ د دغه برنامې نه ډېر خوشحاله یو. او د دولت نه هم دا خواست لرو چې بار بار موږ ته دغه شان کوم کارونه ضرورت لري، هغه دغسې اوس دغه د ویالې کار راغلی دی، پوه شولې، موږ ټول پکې په کار هم یو. او خبره دا ده چې دا کومې ځمکې دي، دا پټي دي، دا ټول مسله خبره دا ده چې ویشو او کار پکې کېږي، نو موږ ټول کلیوالان د دې نه خوشحاله یو. زما نوم صفت الله د کاڼو ولسوالۍ پشد د کلي اوسېدونکی یم. دې کار نه موږ 100% راضي یو. تقریبا دا 5مه ورځ ده چې دا کار موږ شروع کړی دی، او دا پروژه د حکومت د خوا نه موږ ته راغلې ده، دې نه موږ ډېر راضي یو. دولت نه هم دا خواهش ده چې موږ ته همداشان ښې ښې پروژې راوړي چې زموږ ځمکې مه ویشي او زموږ ته د کار زمینه هم برابره شي. عزیز الله دی، پشد د سرکاڼو ولسوالۍ د پشد د کلي اوسېدونکی. 5مه ورځ د راغلي دي، کانال کې کار کوو، 400 روپۍ راکوي او کار دی کوي. انشاءالله خپل کار هم دی او ښې کوو، ښایسته کوو، برابر یې کوو چې شکایت ونه کړي، پیسې هم راکوي، اوبه هم موږ ته راځي. زما نوم بهادر. دا کار دی زموږ د کلي کار دی، بس انشاءالله دا خلک به شوق کار کوي. چې نور داسې کارونه چې د ولس په ګټه که لارې که هغه ولۍ که هغه کوهي چې د دې زموږ د ولس په ګټه باندې داسې کارونه وو. زما نوم طیب دی، پلار مې ممتاز دی. د پشد د کوزې بیلې اوسېدونکی یم او د کوزې بیله په شورا کې اوس چې دغه د UNDP کومه پروژه راغلې ده، د خپل کانال د پاکولو دپاره اوس په دغه کانال کې لګیا یم. او کار د کار نه خو ډېر راضي یو، ځکه داسې پرمختیایي پروګرامونه چې دا زموږ د هېواد دپاره ښه دي، د سیمې دپاره هم دا ښه دي، او دا زموږ د کروندې هم خړوبوي. او یوازې دا نه چې موږ خپل کانال به پاک کړی، بلکې دې تر څنګ موږ ته هغه اجره چې کومه ده هغه هم راکول کېږي. او دغه شانه پرمختیایي کارونه ښه دي. موږ د افغانستان د حکومت نه دا غواړو چې دغه شانه پروژې په لار واچوي، افغانستان تر څو پرمختګ وکړي. محمود جان مې نوم دی او د بهبېلې اوسېدونکی یم. هر ځای د ولې له راغلی یم او کار کوم، او بس الله پاک دې ښکلی اجر ورکړي. خپلې ولې هم پاکوو
او چې څه دغه یې بس هغه هم پکې کوو او خدای پاک دې ول اجر ورکړي. د حکومت نه بس دغه غوښتنه ده چې موږ غریب خلک یو د خدای مهلنګان پوه شوې او خپل ولم پاکو او چې دا څه کومک را سره کوي د الله د رضا دپاره دي. زما نوم طیب دی، پلار نوم یې حمیدالله د پرشد د باره بیلې اوسېدونکی او موږ په کار د همدغه شانې ده چې د والي پاک او خپل کانال صفا کړو د خپلې ځمکې د خړوبولو لپاره یو زمینه موږ ته جوړه شوې ده. د طالبانو حکومت نه موږ ډېره مننه کوو چې دغه کار او هغه یې موږ ته جوړ کړی دی. په دې کې دا ده چې دغه کار موږ صفا کړو، ولا صفا کړو، ورځ پرې تېره کړو، موږ ته چې څه شرط شي هغه یې موږ ته راکوي. بس همدغه غوښتنه چې د کار زمینه برابر شي او د بل ځای ته د کار تګ نه وځي، لکه ایران شو، پاکستان شو، بل ملک ته د ځوانانو تګ نه دا وشي او دا پاتې شي دلته کار وکړي. همدغه غوښتنه ده چې همدلته کار پیدا شي. زما نوم دی وحیدالله او د پرشد اوسېدونکی یم او موږ ته دا پروژه راغلې ده. په دې باندې موږ ډېر خوشحاله یو. هغې پورې کې یو دا د پټو کاروبار د ولې راته صفا شي، بل به موږ خپله پکې مزدوري وکړو. حکومت نه دا غوښتنه لرو چې د مسو ته دغه ورکړي، مخه ورکړي او موږ ته راشي چې د هغه هم دغه څه جوړ شي، زموږ دغه غریبي د غربت دی او دې نه لږ دغه شي. بش زاید الله قاري یم، د پشد د کلي اوسېدونکی یم. د وله کې کار کوو د 400 افغانو په بدل کې او دا الله کوي ماشاءالله. ډېر دا ټول 1.5 نفر را سره نور هم دي کلي او بس دا خپل کانالونه پاکه او لګوي. کنه فصل به فصلونه به ټول سوله او بس اوبه به نه وي، باران ته به انتظار و، بس استسقا منځونه به هم کول او دعاګانې به هم کولې. دولت نه دا غوښتنه لرو چې موږ ته داسې بنیادي کارونه وکړي لکه دا او چې نور پانګې په کار واچي چې د ولس ته د روزمره کار پیدا شي او د خپل بچو او د اهل عیال نفقه پیدا کړي. ابراهیم والي کار لراله بس مخکې داسې مشکلات والي کې به کار به دغه ونه بود څه دغه کېدلو، پټي به هم ترې وچ وار څه ډېر زیات مشکلات هم لري، دغه هم کېده. اوس بس دغه والي منظوري نه وشي، دغه کار باندې مخته یې وله کار هم وشو، کار ټول دغه هم زموږ روان شو، دغه شو. غوښتنه لرو چې به ځای په ځای کوم ځای نه بس دغه د سیلابه د خطر لري، دغه شي هغو ته دیوال وشي، کار منظم دغه نور دغه برابر شي، کار یې وشي. نوم محمد رحمان دی او زه د پشد د جبې اوسېدونکی یم او زمونږ د پشد د جبې رئیس ایسیب سیدآباد دی او کله چې دا کار منظور شوی دی تقریبا دې کې ډېر مخلوق پکې لګی دی چې څه تعداد د کسانو خپل راته معلوم دی څه نه دی. نو دا ولس ډېر راضي دی، ډېر خوشحاله دی او الحمدلله. مخکې دا واله ډکه شوې وه، بلکل هېڅ د اوبو پکې شان نه و، دغه ټول دا فصلونه به هم سوله او اوس چې د دې والو په وښکلو سره داسې اورو چې وروره تاسې ته پکې پیسې هم میلاویږي، غنم هم میلاویږي. نو خلک هم د دولت نه هم د دې موسسې نه ډېر زیات راضي دی. دا ولس غریب دی او د دې مستحق دی او انشاءالله چې دا ولس نور هم دې ته دغه دی مجبوره دی چې نور کارونه وشي، نور وشي. نو په دې باندې ډېر خوشحاله دی او ډېر دواګانې کوي. نوم مې عنایت الرحمن دی، د پشد د کلي اوسېدونکی یم. موږ د دې UNDP د موسسې نه ډېر راضي یو چې موږ ته کاري فرصتونه برابر کړلي، ټولو خلکو ته کاري فرصتونه برابر شوي دي، هم به زموږ فصلونه برابر شي پې او هم به هم وله د دې چټلۍ او ناولتیا نه صفا شي پاکه. نور هم داسې پروژې نورې غواړو زموږ چې دا ولې چې زیاتې پولې خرابې شوي دي، موږ غواړو چې دې ته سنادي دیوالونه وشي، ځکه ډېرې کمزوري شوي دي او دې ولس سره وس نشته چې بیا دغه دیوالونه په خپله برابر کړي. مې سرګاور شاه دی، د دې پشد د کانالونو سایډ انجینر یم. دلته د اسلامیک ریلیف د پروژه تطبیق کوي د UNDP د خوا نه ده چې تقریبا دلته 3 کاناله دي چې د دې پاککاري ده، استنادي دیوالونه دي او همدا شانتي تقریبا 900 زرو پورې کارګر پکې کار کوي. تقریبا د مزدور دپاره 400 روپۍ دي او د ګلکار دپاره 900 روپۍ دي. دا تقریبا 4 ګروپ تقسیم شوي دي چې د ناڅاپۍ کانال کې لګیا دي، د چینګۍ کانال کې لګیا دي او د باراباد په کانال کې لګیا دي. دا به د 2 میاشتو په موده کې دا اخره پورې د هر یو کانال 8 متره کیلومتره اوږدوالی لري چې تقریبا چې دا به 2 میاشتو په اوږدو کې دا سر ته رسیږي. نو په تدریجي ډول به چې د زراعتي سیمه د دهقانانو فصلونه ونه سوځي، په نوبتوار شکل به ورته اوبه هم راخوشل کېږي او کار به هم مخکې ځي. ولس په تمام معنا خوشحاله دی. ټول ولسونه د دې ټولو هرکلی کوي د داسې پروژو چې هم دوی ته مجرا ورکول کېږي، هم خپل کانالونه پاکوي، هم ورته یو څه اندازه استنادي دیوالونه کېږي ولو ته چې هغه ځایونو کې سیلابونه ولې تخریب کړي دي هغې دپاره بېرته ترمیم کېږي.
نو ټول ته په تمام خوشاله ولسوال صاحب محترم په سرکاڼو ولسوالۍ کې موږ اوس ولیدل چې په بېلابېلو سیمو کې چې دی د کانالونو د پاکونې او ترمیم چارې شروع شوي دي څومره ځوانانو ته پکې د کار کولو زمینه برابره شوې ده او د دې ترڅنګ به د دغه کانالونو په ترمیم او پاکونې سره به څومره ځمکه چې دی خړوبه شي او خلکو ته به څومره اسانتیاوې برابرې شي د زراعت باندې به څومره مثبت اغېز وکړي او خلک څومره خوښ دي د سیمې خلک د دغه کار نه شي خلکو د کار فرصت برابر شي. د سرکاڼۍ ولسوالۍ په مربوطاتو کې 15 کانالونو باندې کار شروع دی او هر یو کانال چې کوم دی د 319 تر 900 یا 1000 کسانو پورې مطلب د کار کولو زمینه برابر شوې ده. موږ په دې هڅو کې ان شاء الله ولله مزید د ځوانانو د بېوزلو د کار زمینه برابرولو لپاره او که دا کار سرته ورسېږي ان شاء الله ولله په دغه سره به ډېر جرګونه زرهاو جرګونه به مطلب دا چې د ځمکې خړوبه شي او بل دا چې عام المنفعه کارونه ان شاء الله موږ هڅې کوو چې نور را پیدا کړو د ولسوالۍ لپاره. ان شاء الله ولله زموږ د مشرانو سره په دې تماس کې او هلې ځلې کوو چې دغه ځوانانو د بېروزګارو خلکو دپاره کارونه برابر کړو او اوس د ګنجګل او د باروګۍ سړکونه چې کوم دی د دغه دبلیو پی شپول موسسې لخوا مطلب دا چې کار شروع دی په دغه کې مطلب دا چې خلک ډېر کارونو ته آماده شوي دي او مطلب دا چې خلک لګیا دي ځوانان لګیا دي کارونه کوي.